السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو زه یم سید الله حسن زه بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نن ویډیو کې تاسو ته درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې د فیسبوک څخه د اډ فرینډ بټن لرې کړو پر ځای د فالو بټن زیات کړو. نو که څه هم ډېرو زیاتو کسانو په دې اړه موږ نه پوښتنه کړې او دا غوښتنه کړې چې موږ ته داسې صحیح طریقه راوښایي چې په هغې طریقه موږ وکولی شو چې د فیسبوک د فالو بټن زیات کړو د فرینډ بټن لرې کړو. نو دوستانو که چېرته تاسو هم لیدلي وي که اوس وخت کې تاسو خپل فیسبوک کې د فالو بټن فعال کړئ نو بیا هم که څوک تاسو فیسبوک پروفایل ته راځي بیا هم ستاسو ورته فرینډ بټن ښکاري او د فالو بټن نه ښکاري. په نن کې تاسو درښایم چې تاسو 100% کولی شئ دغه طریقه فعال کړئ. خو دا چې دغه طریقه ولې کار نه کوي یعنې بیا هم یو څوک تاسو فیسبوک کې سرچ کوي نو بیا هم ستاسو په آی ډي کې ورته د فالو بټن راځي او البته د ریکویسټ بټن راځي د فالو بټن ورته نه راځي. مشکل څه دي ستونزه ده په دې اړه تاسو ته مکمل معلومات درکوم. نو راځم په ویډیو پیل کوم خو مخکې له دې چې دغه ویډیو شروع کوم په خورا نه هیله کوم چې تاسو موږ په دغه چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سره لازم سبسکرایب کړئ او که څوک ویډیو په پیج باندې ګوري نو هیله ده زموږ پیج هم در سره لایک او فالو کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. نو دوستان دلته ما سره یو آی ډي ده غواړم په دغه باندې د فالو بټن فعاله کړم. خو کله چې دوستان یو څوک راځي زموږ فیسبوک آی ډي ګوري هغه ته دلته د اډ فرینډ بټن راځي. ګورئ دوستانو کله چې غواړي موږ ته ریکویسټ وکړي نو دلته به اډ فرینډ بټن راځي او موږ غواړو چې دغه بټن اوس ریموو کړو په دغه ځای باندې د فالو بټن ولګوو. تاسو ته ښکاره ښکاري نو چې دغه آی ډي باندې موږ به اوس د فالو بټن لګوو. نو کله چې دوستان تاسو خپل فیسبوک آی ډي ته راغلي پورته به راشئ د درې خطونو به کلیک وکړئ. کله چې دغه باندې مو کلیک وکړئ لاندې به راشئ لومړی تاسو د فالو بټن فالولو مکمله طریقه درښایم سیټینګ او وروسته تاسو ته نوره طریقه هم درښایم. په سیټینګ باندې چې کله تاسو کلیک وکړ نو دلته به تاسو راشئ لږ شي به انتظار کوو دلته به تاسو لاندې راشئ او دې لپاره به تاسو ملګرو یو خبره ډېر ضرور په یاد وي پبلیک پوسټ به اپشن باندې به تاسو دلته کلیک وکړئ. خو پبلیک پوسټ نه مخکې ملګرو که چېرته تاسو فیسبوک آی ډي کې دغه اپشن نه و نو تاسو به د خپل فیسبوک آی ډي د زیږېدو نیټه د 18 کلو څخه زیاته کړئ. 19 کاله 20 کاله چې څومره تاسو زیاتوئ خو د 18 څخه باید کمه نه وي. نو دلته تاسو ته پبلیک پوسټ اپشن بیا راځي او که دا د زیږېدو نیټه فیسبوک کې د 18 کلو څخه کمه وه نو تاسو ته بیا دلته د پبلیک پوسټ اپشن نه درکوي. دلته به تاسو په پبلیک پوسټ اپشن باندې کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړئ دوستان دغه ټول اپشن چې کوم دي دا به پبلیک وي. تاسو لومړی اپشن دی دا به هم پبلیک وي، دوهم اپشن دی دا راځي دا به هم پبلیک وي، دریم اپشن چې کوم دی دا به پبلیک وي او که کوم پبلیک نه لرې شو دغه بل اپشن دی ایوری ون باندې به تاسو کلیک وکړئ دلته او لاندې تاسو دغه اپشن دی دا به هم پبلیک وي او دغه کمنټ رینکینګ اپشن دی دا به تاسو آن کړئ. کله چې دغه سیټینګ مکمل تاسو په خپل فیسبوک آی ډي کې وکړ دا دوستانو تاسو په فیسبوک آی ډي کې اوس د فالو بټن فعال شو او له دې نه وروسته به تاسو بیک لاړ شئ خپل سیټینګ کې به یو بل اپشن چې دی هغه پرایوسي سیټینګ او یو بل اپشن موږ سیټینګ هم کوو. دلته به تاسو راشئ دلته به تاسو یو بل کوچنی سیټینګ هم وکړئ. لږ شی به انتظار کوو تر څو موږ ته دا راخلاصي. دلته به تاسو لاندې راشئ دلته تاسو ته یو اپشن راځي هو کن سینډ یو فرینډ ریکویسټ په دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ. دوستانو دلته تاسو ته راځي ایوری ون په دې معنی چې تاسو ته فیسبوک کې هر څوک ریکویسټ کولی شي او دلته تاسو فرینډ اف فرینډ تاسو د ملګري ریکویسټ درته کولی شي. تاسو به دغه سیټینګ چینج کړئ فرینډز اف فرینډ ته به کوئ. کله چې دوستانو دغه سیټینګ په خپل فیسبوک آی ډي کې چینج کړ دغه ته نو تاسو فیسبوک آی ډي کې په مکمل ډول سره د فالو بټن فعال شو او زه اوس تاسو درښایم چې زموږ په آی ډي کې د فالو بټن فعال شو که نه. دا دوستانو زه اوس دغه فیسبوک آی ډي ریفریش کوم او تاسو درښایم دلته تاسو ته ښکاري چې زما په آی ډي کې اول د فرینډ ریکویسټ بټن و او اوس د فالو بټن فعال شو. ښه نو دوستانو موږ په فیسبوک آی ډي کې د فالو بټن فعال کړ. اوس بیا هم یو څوک راځي زموږ آی ډي په فیسبوک کې سرچ کوي خو هغه ته بیا د فرینډ اډ فرینډ بټن راځي ریکویسټ بټن ورته راځي. نو د دې مشکل څه دی دوستانو د فیسبوک د نوې پالیسۍ مطابق موږ دا ویلی شو چې کله یو څوک ستاسو سره ګډ ملګري ولري میچول فرینډ چې کوم ورته وایي فیسبوک کې که چېرته تاسو سره میچول فرینډ ولري نو تاسو هغه ملګري چې تاسو سره میچول یا ګډ فرینډ ولري نو کله چې تاسو فیسبوک کې سرچ کوي نو تاسو فیسبوک آی ډي به ورته اډ فرینډ ریکویسټ بټن راځي. که چې تاسو سره هیڅ کوم میچول ګډ ملګری ونه لري نو تاسو آی ډي په فیسبوک کې سرچ کوئ نو تاسو به ورته اډ فرینډ به البته فالو بټن بیا راځي. مثال په ډول اوس دغه آی ډي دا ما سره هیڅ کوم ګډ ملګری نه لري زه دغه ځای نه سرچ کوم. زه اوس دلته سرچ ته راځم او غواړم خپل د فیسبوک آی ډي له دغه ځای نه سرچ کوم. زه خپل د فیسبوک آی ډي له دې ځای نه سرچ کوم. ګورئ دوستانو ما سره هیڅ کوم ګډ ملګری نه لري او اوس تاسو ته ښکار چې دغه آی ډي کې ماته دلته د فالو بټن راځي. زما آی ډي کې ورته د فالو بټن راځي. که چېرته زما سره یې ګډ ملګري لرلی نو ماته به دلته فالو بټن نه راتلی او دلته به ورته ریکویسټ بټن راغلی. زه دغه فالو کوم. ګورئ دوستانو دا دی فالو شو.
او په دغه طریقې ورسره راځي. او اوس دوستانو که چېرته تاسو ورسره ګډ یا میچوال فرینډ ولرئ هغه مثال هم تاسو ته در وړاندې کوم. اوس یو کس دی مثلا زما سره ګډ ملګري زیات دي، نو هغه ما په فیسبوک کې سرچ کوي، نو هغه ته به زما د فرینډ اډ فرینډ بټن راځي. زه اوس تاسو ته ثبوت درښکاره کوم. د دې دوستانو زه اوس یو بلې آی ډي ته راغلم، دې څخه زه اوس خپل فیسبوک آی ډي سرچ کوم او تاسو درښایم. دلته چې کله ملګرو زه د خپل فیسبوک آی ډي سرچ کوم، نو دلته به اوس زما آی ډي کې ورته د فرینډ ریکویسټ بټن راځي. ګوره دوستانو دې آی ډي څخه اوس د خپل آی ډي سره 140 ګډ ملګري لرم او دلته تاسو ته ښکاري چې ریکویسټ بټن راغلی دی او دا دوهمه آی ډي هم په دغه نوم سره راغلی دی او دې سره زه هیڅ کوم ګډ ملګری نه لرم. دلته د فالو بټن ورسره راغلی دی او ورسره لاندې بل آی ډي راغلی دی، سره زه صرف یو ګډ ملګری لرم، بیا هم دلته ریکویسټ بټن راغلی دی. تاسو درښکاره کوم اوس چې څوک هم دغه کس زما آی ډي ته راځي او زما آی ډي راخلاصوي، دلته به ورته د اډ فرینډ ریکویسټ بټن راځي. ګورئ تاسو ته ښکاري. نو په دغه طریقې سره تاسو دغه سیټینګ کولی شئ. نو په دې هیله چې ملګرو تاسو پوره معلومات حاصل کړي وي چې ولې زموږ فیسبوک آی ډي کې د فالو بټن نه زیاتېږي، علت یې څه دی. نو همدغه علت او دغه مشکل دی چې یو څوک تاسو سره ګډ ملګری لري، مشترک ملګری لري، په دغه اساس تاسو ته چې کله ریکویسټ کوي نو آی ډي راخلاصوي، د فالو بټن به نه ورته راځي، البته د ریکویسټ بټن به ورته راځي. خو په دې وخت په تېرېدو سره که څومره هم ستاسو فیسبوک آی ډي کې فالوور زیاتېږي، همدومره به ستاسو مثال په ستاسو فیسبوک کې فالوور زیاتېږي، همدومره به نور کسان چې نوي راځي ستاسو فیسبوک آی ډي کې به ورته د فالو بټن راځي. نو دغه یوه طریقه چې ما تاسو ته وښوده، په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوي. که چیرې تاسو دغه ویډیو خوښ شوي ویډیو لازمي لایک کړئ او دغه ویډیو ضرور د خپلو دوستانو سره شریک کړئ. مننه، ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.